خلک ولاړ وي سمې ډېرې نښې یا قبوي انګار شنګاره اورشا څومره ښکلی د انسان پیدا کو ربا څومره ګران د څنګه سان پیدا کو ربا هر یو رګ د پټ په غوښه کې لختې کو پسرو وینو د روان پیدا کو ربا شروع کوم په نامه د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی په سټیج باندې ډېر دروند محترم مشر عبدالباسط صاحب او د دې پروګرام صدر صاحب حسین احمد صادق صاحب او نور څومره ملګري چې ناست دي او ما ته مخامخ ناست دي ټولو ته سلامونه وایم او د شیرګړ پښتو د بي جرګې ډېره شکریه او مننه چې دومره ښکلی پروګرام کې دعوت راکوم او وړاندې یو قطعه وایم چې ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې به دې ولیکي او غیبت کوي وی په غیبت کې د خدای نه راولي او نو ولې ستاسو خیال دی چې دام درله نیکي ولیکي تاسو خو جان صاحب دغه نظم فرمایش وکړو خو زه چې بل نظم زه ووایم په دې الیکشن باندې ښځه دوی چې دا کم نظم یاد کړو هغه خو هغه دغه نظم و چې ساجیبه شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتنو پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تنو پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره و د چا پکې مولې نښه وه د یو بوجې و د بل پکې شکرې نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرې نښه وه نو د چا چنچڼه و د چا پکې پنجره نښه وه او د مولا ډولو د اجړا په مسله نښه وه څوک د ذلو څوک د تحصیلو ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به ونشپک به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو دوی زامن ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پارټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازع جوړه کړه او پر یو کور اره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نشي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خدا کوي چې سر پکې په بل مات کې او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کې خدي په وټ باندې جنگونه هیڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې غواخونه هیڅ خبره نه ده د سوق سپېړې گزارونه هیڅ خبره نه ده یا خو سرمات او یا غاخونه هیڅ خبره نه ده چې په قلار الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د وټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاوي خو په جپړو باندې ورزي په یو بل راټینګيږي نه په پړو باندې او یو بل سمشین کې په کوتکو لوړو باندې خلکو به وی جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی او خيري باندې چې الیکشن نو خو چټي غولول د خلک په امیدوارو باندې سه تنگول د خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پویدل د خلک داملا سنخي وي خاصه شرمول د خلک نور قانون تانګار ترقی ملو شو الیکشن نو خو چټي غولول د خلک په امیدوارو باندې سه تنگول د خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پویدل د خلک داملا سنخي وي خاصه شرمول د خلک نور قانون تانګار ترقی ملو شو خو ماشاءالله مونږه پښتنو ته بدنیتی ملو شو یو نظم دی چې د چا وس نه رسی به هر کور کې غوسه وباسي او څوک کور یریږي به هر خلکو نه چمړه وباسي د چا وس نه رسی به هر کور کې غوسه وباسي او څوک کور یریږي به هر خلکو نه چمړه وباسي منم چې څه غریبانان بلک بهر یریږي خو کور چې یریږي نو غټان خلک اکثر یریږي که بعضې ښځې خاوندانو نه په اور کې سوځي بعضې سړي د خپلو ښځو نه په کور کې سوځي بهر خو پرېږده چې د کور کار مکمل پې کوي اخلی پخلی جارو وخل لوښي انزل پې کوي ورته په کور کې خپله ښځه امریکا جوړوي او نیختې نه ګرځي چې په سټې لوی دانه جوړوي
د یو ملګری ښځه مړه شوه فاتحې له لاړم ما وی خدای دې صبر درکړي لاسنیوي له لاړم هغه وی چپ که په ارام میله ساه واغسته او دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته هغه وی چپ که په ارام میله ساه واغسته دا څومره ورځ ده چې الله رانه بلا واغسته خلکو ته وایم دا په دې پسې جمعې کوم نورې په ځان باندې زه پټې صدقې کوم اوس خو په خوب کې رئیس دوره شي رپېږم ټول سمه شیبره ته به وامیخلي ړچېږم ټول هغه ظالمه خو دبو کې مې ساتي هغسې او کله ناکله مې د شپې خوب کې سکونډي هغسې لکه خپه سره راته سمه په مرۍ غلی شي او خوب کوم لکه اواز چې د دوبړۍ غلی شي چې را بیدار شم نو هغه سر خوړلي نه وي نیټورک مې بیزي وي بیخي رامن سګنلې نه وي نو خلاص نه نه یم مړه شپه راله راځي په خوب کې په غځېدلو خپو مې خوب ته نه پرېږدي په خوب کې منم چې مړه د خو ستم باندې مړه نه دله چیړي مې هغسې په ما یې خوا سړه نه دله او مولا ویل ته هم یو ځای بیا به څنګه چلی چې نه زمرم او نه دام ردا به څنګه چلی نو انګاره څوک تنګ دي د ښځو د خرچو د لاسو څه ښځې جاړي په سرو سترګو د سړو د لاسه ډېر